هدیه خیره بنسټ درنو لیدونکو او اوریدونکو بیا هم تاسو ته راغلاست او کور ودانۍ وایم. یو بل خوراکي هم زما تر څنګ ولاړه ده چې دوی سره هم مرستې شوي دي. د دې خوراکۍ نه هم یو څو خبرې اورم. ستړی مه شي خور جانې، نن تا یې سره مرستې وشوې، څه ویل غواړې په زړه کې د څه راځي خور جانې؟ دا ویل غواړم چې خدای دې ورسره ښه وکړي. هغه دې زموږ هم پلې نه و، دا واړه واړه ماشومان زموږ کاروبار نه، الله دې ورسره ښه وکړي، الله دې ورله ښې ورځې ورکړي. خوشحاله اوسې خور جانې، خوشحاله اوسې. د شپې د خیرو سره دغه وړوکې ماشوم باندې د کمپلې م واچوه، خوراکي توکي دې م ځان ته ماشومانو ته م هغه که پوخ که او ژوند یو څو ورځې به ستاسې ښه تېر شي. درنو لیدونکو تاسې ګورئ دغه خوراکۍ سره هم 3 کمپلې او 2 بوتل غوړي وړه او 2 پاکټه مالګه وریجې او لوبیا مرسته شوې. او بیا هم مننه کوم که زه څومره مننه بیا هم وکړم کم به وي، ځکه چې یو کورنۍ ته زمینه مساعدول، هغه که د خوراکي توکي که د ژمني توکي که څه هم مرسته وي، موږ اکثر یادونه کوو چې برګ سبز تحفه درویش، چې د چا په وس کې څه هم مرستې وي یو کورنۍ سره کوي، موږ لپاره د مننې وړ دی، باید موږ ترې مننه وکړو. مننه خور مننه. درنو لیدونکو تاسې ګورئ چې ډېر تیز باد لګېږي او نورو کورنیو ته به هم زموږ سره پاتې شي زموږ ملګري.